خصوصا په مور پلار خرچه کوئ ډېره خرچه په مور پلار کوئ ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به هم وګټي خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پیر په قبر کې کېښودو کیسه ختمه شو دا صرف یو پیري بس چې یو پیر د مور پلار خاورو د ډېري لاندې کړو به خبره ختمه شو دا سوچ ته نشي کولی چې بیا به مور پلار راشي ښکلې خرچه په هغوی باندې کوئ ښه مزېداره دا تپوسونه دې مه کوه ها څه په کار دي کله نه کله د مور پلار خصوصا چې هغه ډېر درانه و اخلاقي یعنې هغه دې بچي ته ویم نه چې زما څه په کار دي ته د ځان نه د یو بوډا انسان څه په کار دي د ځان نه خرچه کوه د یو بوډۍ مور څه په کار دي د ځان نه ولېږه دا بعض نیم بوله 500 روپۍ ولېږي روپۍ او بیا یې ترې میاشت په اخره کې دا بېشرمه تپوس کوي ادې په کوم ځای کې ولګولې دا پته یې چې دومره لګولي په لکاو تا نه چې تپوس کړی نو په مور پلار خرچه کوئ دا ډېره ګټه صدقه ده ډېره ګټه صدقه ده چې دا بوډا پلار لاس اوچت کړي ستا دپاره دعا وغواړي بوډۍ مور ستا دپاره لاس اوچت کړي دعا وغواړي نو الله به د دنیا هم ښایسته کړي الله به د آخرت هم ښایسته کړي د هغې نه